بلخ د تاریخ په اوږدو کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې لسګونه لرغوني او تاریخي ځایونه په خپل زړه کې لري. د بلخ ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس وایي چې په هیواد کې د اسلامي امارت له بریا سره سم چارواکو د دې تاریخي ځایونو او سیمو څخه د ساتنې او پالنې هڅې کړې دي. تقریبا موږ په بلخ ولایت کې تر شپېتو پورې تاریخي ابدات او تاریخي سیمې او بستاني ساحې لرو. الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره د ټولو تاریخي سیمو بستاني ساحو لرغونو سیمو ساتنه او حفاظت شوی دی او په دې مورد کې د بلخ ولایت اطلاعات کلتور ریاست ډېرې هلې ځلې کړي تر څو زموږ ټول تاریخي ابدات په بشپړه توګه وساتل سي، حفاظت یې وسي او وخت په وخت باندې ورڅخه نظارت وسي. له بلې خوا ښاغلی نوراني په بلخ ولایت کې د تاریخي او لرغونو سیمو د ساتنې او پالنې په موخه د ځانګړي امنیتي قطعې د ګمارلو خبر ورکړ او زیاته یې کړه چې هیڅ شخص او ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار او لرغونې سیمې ویجاړې کړي. همداراز د بلخ ولایت اطلاعات کلتور ریاست ترڅنګ د 012 په نوم باندې یوه ځانګړې قطعه هم ګمارل شوې ده چې دا به د بلخ ولایت له ټولو تاریخي ابداتو، تاریخي سیمو، بستاني ساحو، لرغونو سیمو څخه لید کاته کوي، نظارت به یې کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې زموږ تاریخي ابداتو، لرغونو سیمو ته او بستاني ساحو ته زیان ورسوي او یا کندنکاري وکړي. په دې ټولو مواردو کې خپل ولس ته ډاډ ورکوو. په دې اړه باندې د اعلی قدر امیرالمؤمنین صاحب هدایت دی. د یادونې وړ ده چې حضرت علي رضی الله عنه ته منسوبه روضه د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار مقبره، باغ جهان نما، بالاحصار او یو شمېر نور ځایونه د بلخ ولایت له مشهورو تاریخي ځایونو څخه شمیرل کیږي.